د ملنګا مینوالو لپاره په زړه پورې او تازه خبر. سلام او مینه خوږو نازنینو دوستانو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ملنګا د سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې کپتان وټاکل شو. تیز بالر لسیت ملنګا د سریلانکا کرکټ بورډ لخوا د 20 اوریزه ملي لوبډلې کپتان وټاکل شو. د دې څخه وړاندې دغه دنده کورناټي په غاړه لرله چې د دې وروسته به ډیموټید کورناټي یوازې د ټیسټ او 50 اوریزه لوبو کپتان وي. د یادونې وړ ده چې ملنګا د بنگلادیش خلاف 50 اوریزه لوبو کې د ټیسټ وروسته د 50 اوریزه لوبو څخه هم استعفا ورکړه. د ملنګا مینوالو لپاره په زړه پورې خبر ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو د سره شیر کړئ او لایک یې هم کړئ ترڅو د ملنګا مینوالو ته خبر او دا تازه خبر ورسیږي او ورڅخه خوند واخلي. ملنګا هغه د یارکرو بالر ده چې تر اوسه پورې ساری نه لیدل کیږي.